سلام و وقت بخیر. عیدتان مبارک. به خبرهای این ساعت از یک خوش آمدید. من حامد یوسفزاد هستم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی در سخنرانی پس از ادای نماز عید در عیدگاه کندهار از همه مردم افغانستان خواسته است که اختلاف‌ها را کنار بگذارند و اتحاد کنند. رهبر امارت اسلامی در پیام صوتی تاکید کرده که نظام کنونی افغانستان نظام خدایی و شرعی است و مردم افغانستان باید از این نظام پشتیبانی کنند. عبادت و د عفو ورځ ده. په دې ورځ کې تاسو یو بل ته عفو وکئ او سره خوشاله سئ، د اختلافونو څخه ځان وساتئ او خپل کورنۍ و د باندې و دننه چې خپل منځي اړیکې دي هغه اصلاح کړئ او خپل مابینځ کې اصلاح راولئ، د اختلاف ورکړئ، د بدبیني ورکه کړئ، جوړې وکړئ، روغې وکړئ، دا بدۍ ورکې کړئ. دا چې په مسلمانانو کې خوابتیاوې دي، علماو ته هم وایو، دا مشرانو ته هم وایو، دا روغې سره وکړئ، جوړې وکړئ. خامخا مسلمانانو کې ډېر وخت بدۍ سته، خوابدۍ سته، دې ته متوجه سئ. نن الله پاک ښه فرصت درکړی دی، دغه دښمنۍ په دوستۍ باندې بدلې کړئ او د خلکو منځ کې جوړ راولئ او خلک سره خوشاله کړئ او زړو کې خیر او نصیحت یو بل ته ونیسئ، د یو بل خیر په نظر کې ونیسئ. ورونو اختلاف پرېږدئ. ورونو زموږ دا اسلامي نظام چې دی دا خدایي نظام دی، دا شرعي نظام دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر منهج باندې روان دی. الله دې روان کړي. خدای پاک جل شانه خو دې زموږ په دې نظام باندې هغه اثرات مرتب کړي کوم چې د خلفای راشدینو پر نظام مرتب و، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر نظام مرتب و، الله خو دې پر مرتب کړي. علی باقری کنی سرپرست وزارت خارجه ایران میگوید که ایران و امارت اسلامی با توجه به مشترک‌های تمدنی و فرهنگی دو کشور در همکاری و هماهنگی با هم برای حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای می‌کوشند. او در تماس تلفنی با امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی بر نزدیکی روابط افغانستان با کشورهای منطقه تاکید کرده است. وزارت امور خارجه با نشر اعلامیه میگوید که امارت اسلامی در روشنایی آجندا و ترکیبی که از سوی سازمان ملل متحد شریک شده تصمیم به اشتراک اصولی در نشست سوم دوحه گرفته است. در این اعلامیه آمده است که ایجاد هر گونه تغییر در آجندا و ترکیب این نشست بر تصمیم حکومت سرپرست نیز اثر خواهند گذاشت و در آن زمان با همه طرفها در میان گذاشته خواهد شد. وزارت خارجه روسیه میگوید که تاجیکستان مخالف مشارکت امارت اسلامی در نشست سازمان همکاری‌های شانگهای است. خبرگزاری ریا نوستی روسیه گزارش داده است که مخالفت تاجیکستان با حضور امارت اسلامی در نشست‌های شانگهای یکی از موارد مهم بحث در نشست پسین وزیران کشورهای عضو این سازمان بوده است. اکثر نماینده‌های کشورها به استثنای ایران، پاکستان و تاجیکستان خواهان اشتراک حکومت سرپرست افغانستان شده است. رسانه‌های آلمانی گزارش دادند که حکومت این کشور در حال گفتگو با ازبکستان است تا مهاجران افغانستان را از طریق این کشور به افغانستان اخراج کند. وزارت داخلی آلمان در مورد این گزارش‌ها تا کنون واکنش رسمی نشان نداده است. گفتنی است که در اوایل ماه جون نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان گفت که این کشور در حال بحث روی روند اخراج مهاجران افغان به کشورشان است که تهدید به امنیت آلمان تلقی می‌شوند. این تصمیم آلمان بعد از کشته شدن یک افسر پلیس به ضرب چاقو توسط یک مهاجر افغان اتخاذ شد. رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که گمرکات مرزی ولایت سیستان و بلوچستان ایران به مناسبت عید قربان به مدت یک هفته پذیرش کالا را از افغانستان و پاکستان نخواهند داشت. محمد علی خاشی ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان ایران از بازرگانان و گمرکات اجرایی خواسته است تا از ارسال محموله‌های تجاری در این مدت خودداری کنند. رسیدیم به پایان خبر. از شما دعوت می‌کنم با بقیه برنامه‌های یک باشید. ممنونم از همراهیتان. تا دیدار، بدرود.